د همسایه حق. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه په کور کې پسه حلال کړی ده د صدقې په نیت. دی چیرې ووت یا جومات ته یا چیرې سفر باندې چې بېرته راغی، اول یې د همسایه، خو هغه همسایه چې یهودی و په څنګ کې یې کور و، ډېر پوښتنه وکړه، نه هغه همسایه ته هم برخه ور ولېږله که نه، هغه همسایه ته هم برخه ور ولېږله که نه، هغه یهودي همسایه ته. ولې؟ ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې ده ویلي چې جبرائیل امین ډېر تاکید ما ته د همسایه په باب کې کوو، حتی چې دا مې ګمان شو چې اخر به حکم د میراث دا نازل شي چې همسایه به د همسایه نه میراث وکړي، دومره ډېر تاکید یې کوو. همسایهګان درې قسمه دي. یو قسم همسایه درې حقه لري په سړي، یو دوه قسمه، یو قسم. که د سړي قریب هم ده د نسب په لحاظ، مسلمان هم ده، همسایه هم ده، درې حق دي. د اسلام ځان ته حق ده، د خپلوي ځان ته حق ده، د همسایهګلوي ځان ته حق ده. خو که مسلمان ده، همسایه ده، قریب نسبي نه ده، دوه حق دي. د اسلام خپل حق ده، د همسایهګلوي خپل حق ده. خو که کافر ده، همسایه ده، یو حق د همسایهګلوي د هغه هم شته در باندې چې د همسایهګلوي حق د مسلمان هم نه ده چې د اسلامي لحاظ نه یې ده حق وي، قریب دې هم نه ده. دا بل روایت کې بیا چې حضرت جبرائیل علیه السلام به ما ته وصیت کوو په جا، حتی دا مې ګمان وکړو چې دی به اخر میراث کې یو همسایه نه نیسي. خو دلته په سند کې ما زال جبریل صلوات الله علیهما، مخکې خو نبي علیه السلام هم ذکر شوی ده، انا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما زال جبریل. اوس نبي علیه السلام سره خپل مستقل درود هم وویلی، خو بیا چې جبرائیل امین ورسره بیا یاد شو صلوات الله علیهما. زموږ تاسو لپاره ادب دا دی چې مخکیني انبیاو نوم اخلو، خپل نبي به ورګډو په درود شریف کې که نه. موسی علی نبینا وعلیه، علی نبینا وعلیهما السلام، په دواړو به په سلام کې سره شریک وو. د آخر روایت کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم خیر د ملګریو په نزد الله هغه څوک ده چې خیر د خپل ملګري سره وي. خیر د همسایه عند الله هغه ده چې خیر د خپل همسایه سره وي. ګوره یو مهمه خبر ده، وروسته بیا یو ځای کې را روان ده مؤمن د مسلم په عنوان باندې، هلته به بیا په خپل ځای کې تحقیق کوو. د سړي جنجال چې راځي د خپلې کمرې د ملګري سره راځي که د بلې کمرې. اوس د بلې سره خو په خود کې خدای هم ملګری ده، صرف د باندې سره وینه ملګرتیا ده. دا چې اوس په خپله کوټه کې جنجال راځي، د خپلې کوټې سره په حسد کې یې، د نورو سره ښه په نیک اخلاقي، ښه په خوش طبیعتي مجلسونه دي، ښه هغه ده، خو د یو نه خو د ضرر نه ده لیدلی، هلته خو یې خود کوي. دا خو په خپله کوټه کې خبره دا ده چې کله زه قاضي مینځم او ته یې نه مینځې، او کله زه پیالې مینځم او ته یې نه مینځې، کله ماړی مخته شو او شاته شوه، کله چای مخکې شو شاته شو، کله یو خوب کوي بل مجلس کوي. دا د ضرر شیان خو په دغو ځای کې وي. خیر د ملګریو هغه ده چې دا خپل ملګري سره ښه وي، د بل سره خو باید خود ښه وي. خیر د همسایه هغه ده چې د خپل همسایه سره، خو د همسایه چې دا در نږدې ده، د هغه بچی د تا بچی وي جنګ مثلا سره کوي، د ده مال د تا پسه ته درګډېږي، د ده چرګو تا ته ضرر ته رسوي، د بل چا د نورو کلیوالو سره ښه په ښه ژوند باندې ژوند کوي، فایده سره همیش جنجال وي. سویل من قطعك واعفو عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك مقارم الاخلاق. فدغه دي خو چې چا نه ویني دي دغه نه وکړه. خیر د ملګري هغه ده چې د خپل ملګري سره، دا د یو استاد زمن ورونه دا شریکان دي، دا ټول لکه د یوه په اصطلاح چې دلته اردو کې ورته پیربایي کلاس پیلو چې دا ورته وایي. آیات مبارکه کې چې تاسې انیکي کوئ یو هلته وصاحب بالجنب وابن سبیل، هغه چې راځي د څنګ ملګری یو دا ده چې دا د یوه استاد شاګردان چې یو د بل سره بخښه کوي، د یوه پیر مریدان چې یو د بل سره بخښه کوي، دا صاحب بالجنب ده. دا روحاني ورور شو،
هغه د ایمان په لحاظ باندې خو ټول مسلمانانو ته الله ورونه ویلي وو دلته یو خصوصي نسبت بل پیدا شو چې په یو استاد سره شریکان شول په یو پیر سره شریکان شول نو د دوه سره ښه کوه ای نورو سره خو د نورو نه خو منع نه ده خو یې بل نه خو ضرر هم نه ویني ځکه د بل سره ښه کوې لوی کمال ځای خو دغه ده چې چا نه ضرر ویني د یو سره ښه وکړي نو ځکه یې خیر دغه کې وایي راوړه چې په ملګري نه څه تکلیف لیدی کېږي خو ته چې د یو سره ښه کوې نو دا غټ مقام ده د همسایه نه څه تکلیف لیدی کېږي ته چې د ده سره ښه کوې دا ډېر غټ مقام ده